مسلمانانو ما غوښتل چې نن و تاسو ته د یو عبادت بیان وکم چې هغه صدقه ده. صدقه یا خیرات کول یا صدقه دا فرضي هم راځي نفلي هم راځي. لکه څنګه چې موږ تاسو په نورو عباداتو سره الله تبارک وتعالی ته ځان نږدې کولی سو، همدارنګه په صدقه باندې هم ځان ورنږدې کولی سو. نو که یو انسان مالک د نصاب وي، هغه که د مال څخه وي که یا د حیواناتو څخه وي، خو هلته د کال په تېرېدلو سره پر دې غني انسان باندې چې هغه شرایط پکې کې موجود وي، هغه فرضي زکات ورباندې راځي، هغه مقدار چې شرع شریف یې ورته بیان کړی دی. او نفلي صدقات چې دي مسلمانانو دا هم په دین اسلام کې ډېر مهم دي. اصل کې حکمت د شرع شریفي په فرضیت کې د صدقاتو او یا په نفل کولو کې د صدقې چې د انسانانو ته فرمایش ورکول سو، دا لپاره د دې دی چې دغه فقیران د مسلمانانو، مسکینان د مسلمانانو، خواران د مسلمانانو، یتیمان او کونډیانې، ناوسه کسان چې دي هغه و یو شي ته لاسرسی پیدا کړي، یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دې کې دا حکمت دی. نو اغنیا د مسلمانانو به فرضي صدقه او یا زکات چې دی هغه به باسي، که یې ونه باسي ګناهګار دي. او په عموم ډول باندې مسلمانان چې دی هغه به نفلي صدقه و خوارانو، مسکینانو ته، فقیرانو ته، یتیمانو ته، کونډیانو ته، د خدای تعالی جل جلاله مخلوق ته چې محتاج تل لري، د هغو سره به نفلي صدقه کوي.